هغه چې موږ ته کومې خبرې کړې نه په هغې باندې موږ سره جان نه ورکوو. اوس که دې ده که چا پیغمبر علیه السلام برخلاف څه خبرې وکړې نو موږ له سر ماتو که نه ماتوله. خو د پیغمبر علیه السلام سنت چې کټ کېږي یا د پیغمبر علیه السلام قانون چې نه نافظ کېږي نو په دې باندې موږ سر ولې نه ورکوو، ولې یارېږو؟ ته چې د الله نه یارېږې نو ته صفا خبره وکړه که نه، ته صفا وایه چې بای نن نه پس به د قرآن قانون نافظ کېږي، زموږ د نبي قانون به نافظ کېږي. زه بالکل د الله نه بغیر د بل چا نه نه یارېږم. لا اله الا الله محمد رسول الله. مرګ هم الله راولي او ژوند هم الله راولي، او څه چې کوي عزت هم الله ورکوي، ذلت هم الله ورکوي. دا د یو سړی نه وایي چې دا پلانکي انسان یا د پلانکي اولاد یا د پلانکي دا بدنامې دا څیزونه چې کوم دی نو دا په دې نه ده. عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. خو موږ تاسو ته چې دا عبرت دی یو قسم له چې عبرت ته دې نه واخلو، لغون ته خیال وکړئ، لغون ته سوچ وکړئ. څوک هم چې کوم دی الله نه پټېدی ګوره نشي. ښه الله رب العزت چې کوم دی نو د خپلو لاسونو ته چې وایي نو دی به باندې هر څه وایي. لږه کوشش وکړئ، لږ محنت وکړئ. دا ماشومان جنکۍ دا چې کوم دی نو